په کابل کې یو شمېر کتاب پلورونکي شکایتونه کوي چې کارونه یې ډېر ټکني شوي دي. دوی وایي په هیواد کې روان اقتصادي وضعیت، د پوهنتونونو تړل کېدل او د ښوونځیو ژمنۍ رخصتۍ هغه څه دي چې د کتابونو د پلور او د نوي کتابونو د چاپ چارې یې په ټپه درولي دي. بلا شکه چې په وروستیو تحولاتو سره او کوم تصمیمونه چې د حکومت له خوا نیول شوي دي، همدارنګه د هوا په سړېدو سره تر ډېره بریده زموږ فرهنګي فعالیتونه تر ډېره کمزوري شوي دي او ډېر په ټپه درېدلي دي. لامل یې تر ډېره دا دی چې زموږ رابطه ډېره د اکاډمیک مرکزونو سره چې هغه ښوونځي دي، پوهنتونونه دي، د هغې سره هغه زموږ مراجعین او مشتریان دي. نو په دې اساس هغه فعالیتونه په دې سره محدود شوي دي او ډېره مراجعه نه کوي چې کس راشي کتابونو ته مراجعه وکړي. له بلې خوا نو اقتصادي ستونزې هم یو لوی لامل دی چې تر ډېره نشي کولی ډېر کسان کتابونه واخلي. دلته کتاب تقریبا د خلکو ډیر وروستی ضرورت دی، یعنی نور ضرورتونه پوره کوي، بیا په وروستۍ برخه کې کتاب اخلي یا کتاب مطالعه کوي. په مجموع کې یوه ستونزه ده. دا ستونزه ممکن تر ډیره حده په عامو وګړو باندې د هغوی د اقتصادي مشکلات وي چې مثلا د هغې وجې نشي کولی کتابونه واخلي، یا دا ده چې هغوی سره لازمه انګېزه نشته ده چې دوی سره یوه انګېزه وي چې دا کتاب ولوستلو د څه لپاره، یعنی د څه لپاره موږ مطالعه کوو ولولي. دغه مشکلات دي چې طبعا موږ په کاروبار هم ډېره اغېزه کړې ده. په کابل کې یو شمېر هغه ځوانان چې د کتاب پیرلو لپاره کتاب پلورنځیو ته راغلي وایي چې که څه هم اقتصادي وضعیت خراب او بیکاري له حد زیاته شوې، خو بیا هم دوی د خپل ضرورت وړ کتابونه اخلي او مطالعه کوي یې. د دوی په خبره مطالعه هغه څه ده چې د انسان افکار تغییروي او یوه ښه انګېزه ورکولی شي. اقتصاد کې دوه درې شیان دي چې کوم توکي چې دي هغه باید ضروري شیان اول باید موږ راونیسو. نو کتابونه هم یو د هغو توکو څخه دي چې ډېر ضروري دي په انسان په ژوند کې. نو موږ باید اولیت هغو کتابو ته ورکړو تر څو د نورو شیان چې د انسان لکه یعنی څه وایي چې کلی نوي کلي مه کوه او کتاب واخله، یعنی کتاب ډېر مهم شی دی په ژوند کې. نو چون هر څوک باید کوشش وکړي چې کتابونه راونیسي، خو که مشکل هم وي. د کتاب د لوستنې فرهنګ ته کار وشي، د کې دولت برخه واخلي، د کې خلک برخه واخلي او کار غواړي. ده مخکې ښه و، ډېر ښه و، خلکو کتاب لوسته، خلکو کتاب لوستنې ته کار کوي، د ورکشاپونه او سیمینارونه دایرېدل. اوس دا شی نشته. د کتابخانې زن مسؤله لیلا بسیم چې په کابل کې د ښځو لپاره یوه ځانګړې کتابخونه لري وایي چې دلته ورته هره ورځ ډېر شمېر نجونې راځي او په وړیا توګه مطالعه کوي. نوموړې زیاتوي چې د هیواد روان اقتصادي حالت ته په کتو سره چې ډیری خلک د کتاب اخیستلو توان نه لري، نو اړتیا ده چې د دوی لپاره لا زیاتې داسې وړیا کتابخونې جوړې شي. چون امروز ځکه نن سبا داسې کتابتونونه جوړول مهم دي چې د پوهنتونونو دروازې تړل سوي دي او په دې موږ پوهیږو چې څومره ښځینه له زده کړو او پوهاوي سره مینه او علاقه لري، او په داسې شرایطو کې چې د علم زده کړې دروازې هم بندې وي، نو اړینه ده چې داسې یو کوچنی ځای وي چې هلته یو څه لوستل کیږي. او د داسې ځایونو ښه والی بیا دا وي چې دوی بیلابیلو کتابونو ته په وړیا توګه لاسرسی لري او د لوستلو لپاره یې له ځان سره وړلی سي. په کابل کې یو شمېر ټولنپوهان بیا وایي دا چې د کتاب پیرلو او لوستلو مینه کمه شوي، نو د دې لپاره اړتیا ده چې عامه کتابتونونه او نندارتونونه جوړ شي او د دې ترڅنګ خلکو ته د کتاب لوستلو د ارزښت په تړاو عامه پوهاوی ورکړل شي. دولت د دې په خاطر چې د خلکو اقتصادي مشکلاتو ته په نظر کې وګوري، نو دوی باید د وړیا نمایشګاوې رامنځته کړي او کتابونه محصلینو ته ورکړي. بیرته د مطالعې نه وروسته محصلین باید کتابونه کتابخانو ته بیرته تحویل کړي. دا به یو ښه اقدام وي تر څو مطالعه زموږ په ټولنو کې عامه شي او د دغه بدبختیو مخه ونیول شي. خلک معلومات نه لري، د دې په خاطر خلک ناپوهه دي. زیاتې بدبختۍ د ناپوهۍ له امله رامنځته کېږي. که چېرې مطالعه زیاته شي، بدبختۍ به هم له منځه لاړې شي. په کابل کې کتاب پلورونکي په داسې حال کې د کاروبار د نشتون شکایتونه کوي چې په هیواد کې له سیاسي تحولاتو راوروسته په عمومي توګه بیکاري زیاته شوې او اقتصادي حالت هم تر بل هر وخت خراب شوی دی. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.